د خوست د دولتي او خصوصي سکتور د طبي ټوله کورنۍ دلته راغلې ده. د میدان کې پری میډیکل کیمپ لګولی ده. تاسو ته معلومه ده چې زموږ ولس د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. د هر څه سره چلکي او دوکا کېږي، لیکن د مریض سره نه کېږي. نو دا لړۍ به دغسې دوام کوي. بیا غواړو چې په بله هفته کې بلې ولسوالۍ ته ولاړ شو. په اول قدم کې به موږ اولویت لرې سپري ولسوالۍ ته ورکوو چې په اسانۍ سره مرکز سره سدګي نشي کولی. نو غواړو چې دا لړۍ ته ادامه ورکړو. موږ په ټوله کې د افغانستان ټولو خلکو لپاره خصوصا د خوستوالو لپاره ځکه زموږ فعالیتونه څخه په خوست کې محدوده ده ډاډ ورکوو چې انشاءالله د صحي سکتور ټول ملګري که د دولت مربوط کېږي که د خصوصي سکتور مربوط کېږي دا به په ټوله کې په هماهنګۍ سره په یو اتفاق سره لکه نن چې د میدان سیمې ته راغلي دي د خوست ولایت نورو اطرافي سیمو ته انشاءالله چې ځي. موږ د تاسو سره وعده کوو دا تاسو باندې موږ ښېګڼه نه اړوو. دا موږ په تاسو سره وعده کوو چې لکه د نن چې راغلي یو بیا به هم راځو بیا به هم راځو بیا به هم راځو مخکې هم راغلي یو. دا د تاسو د موږ تاسو ملت یو مسلمانان یو د کلمې ورونه یو. دا تاسو په موږ باندې حق لرئ. موږ د دغه وطن خلک یو. د دې وطن په پیسو ډاکټران شوي یو. د دې وطن په پوهنتونو کې ډاکټران شوي یو. د دې وطن پیسې په موږ مصرف شوي. دا په موږ باندې د تاسو حق جوړېږي. بخترګل نه بخترګل نه ده. نو دې دپاره چې د مشکلات د مونږ حل شي نو بیا د حکومت نه د ډاکټرانو نه د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروئ نورو ولسوالیو ته مونږ ولسوالیو ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړئ. د کوم خلک چې تاسې کس وي دا به د ولسوالۍ یاره لسمه حسابه نه وي روغلي. دغه نه زیات خلک دي چې هغو ته به یا خبرتای نه وي رسېدلی یا پر لیارې وي رسېږي به. نو موږ غوښتنه کوو چې دغه کار بیا وکړي بیا روشي تر څو د خلکو مشکل حل شي. موږ ډېر ورته خوشحاله یو ځکه چې د ځاځي میدان ولسوالۍ خلک ډېر غریبانان دي. ډاکټر ته رسیدګي نشي کولی، پیسې نه لري. ډاکټرانو چې راغلي دي موږ ډېر ورته خوشحاله یو. غوښتنه مو دغه ده چې موږ ته دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي ځکه چې د ځاځي میدان ولس لږ کمزوری دی. غریبانان خلک یې ډېر